زه ښه زما یو شی تیاروم سمه ده د دې باندې به لاړ شو لږ تازه هوا به م واخلو یو ډېر ښه ځای راته معلوم دی په ترکي خواړو کې هېڅ جوړه نه لري عایشه ګلې ډېر خوندور خواړه لري هله نو پاسېږه ډېر به دې خوښ شي سمه ده سمه ده مخ دې ولې ممیز غوندې وپړسېده لوبیا پلاو د ترکیې نامتو خواړه نه دي ها خبره د لوبیا پلاو نه ده دا ځای پاک دی او که نه ته ټوکې کوې که نه عایشه ګلې دا ځای په ټول کال کې یو ځلې پاکوي پوه شوې هله نو سمه ده سمه ده ټوکې کوم ښه د چرګ غوښه هم درته نه الکار څنګه یې اوبه دې ویل الکار بې غیرته له هغې شپې وروسته دې بیا څنګه مونه وهه کومه شپه نو هېر دې کړله تر اوسه دې خو نه دې هېر کړي وده ویل چې زنګ وهم زنګ دې مونه وهه ډېر بې وفا یې ګوره زه به بیا وروسته درته زنګ ووهم اوس هېڅ د دې کارونو وخت نه ده هیله کوم همدا یې بیخي سم وخت دی تاسو یوازې پرېږدم چې په ډاډه زړه سره خبرې وکئ سمه ده ښاغلیه عایشه ګلې عایشه ګلې عایشه ګلې داسې کومه خبره نه ده ته هغې خوارکۍ ته دې دروغ وویل ها الکار بیا څوک دی الکار مې همداسې ورته ویلي وو یوه ماموریت کې هم باید همداسې مې کړې وای عایشه ګلې ډېره مې ورته اندېښنه شوه څنګه ماموریت و کورنۍ د ابادي حالوله په ژوند کې مې هغه هېڅکله هم نه ده لیدلې نه یې پېژنم زما ګناه نو څه ده که زه ډېر ښکلی یم او جذاب یم نو په دې کې زما ګناه څه ده چې نجونې مې نشي هېرولی عایشه ګلې دا نه څه معنا لري هېڅ مې خوښ نه شو دا سړی چندان په سر برابر نه دی که بابا دلته راشي نو بیا څه وکړو نه که نه یاره پلار مې هېڅکله په دې لوده باور نه کوي بابا چې تر کومه پېژنم کله چې زموږ ژوند په خطر کې وي د خپل ځان پروا نه کوي او راځي رښتیا وایې وروره یوه شېبه هم فکر نه کوي او ځان اچوي یاره موږ څنګه په دې چال کې راګیر شو خدای دې موږ ووهي نه کېږي وروره یوه لاره باید ورته پیدا کړو که وژني نو لومړی دې موږ وژني ورور جانه څه رقم لیونی دی عایشه ګلې هیله کوم صبر وکړه بیا هغه شعر په اړه مې چې څو کاله مخکې لیکلی و تا ته مې ویلي و که نه عایشه ګلې تا دې خپل عقل له لاسه ورکړی ها الوتونکي میدانې کېږي نه داسې نه کېږي ونې او ګلانه میدان کېږي خو پولیسان نشي کولی چې میدان شي ها نه داسې نه کېږي پولیسان هم میدان کېږي ورور جانه هله نو د خپلې ښکلې ورېندارې په ویاړه مې یوه ښکلې سندره ووایه هله نظر کوه په سترګه ورور جانه چې په ما مینې دې زه اوس ګرځه لیونې چې په سمه ده صحیح شوه باسې که سمه ده بلبلان په ګل مینېږي سارا په باران مینېږي په خدای باور وکړه رښتیا وایم پولیسان هم مینېږي ګرانې تم ډېر عجیبه انسان یې دا لاره دې له کومه کړه له کومه دې پیدا کړه
که رښتیا ووایم نو امر صاحب د خدای لپاره تاسو ما په بلا اخته کوئ دا خو دولتي موټر دی که کوم څه وشي نو بیا موږ څه وکړو سمه ده ورور جانه کومه خبره نه ده کلي مې نه ده اخیستې هله نو ښه وخت درته غواړم هله نو ځئ لاړ شئ موټر دې بې اجازې اخیستی و هو نو تاسو فکر کړی تا غلا کړې هو نو مجبوره وم څه مې کړي جانه خبره اوږده وې دا یې لا پیل دی شکر وکړه چې په کوچ باندې څملې که نه نو بیا اجازه نه درکوم چې کور ته هم راشي مالکې مهرباني وکړئ مېرمنې دا ګلان واخله لورې دا واخله د خزلو په ټوکرۍ کې واچوه په سترګو جانه ډېره بده ده بس ده نو بس ده هو بس ده زه لیونی کېږم له یوې خوا نه پوی راز او له بلې خوا نه تا تر پوزې راوستی یم او د لمسي اندېښنه مې له بلې خوا ژوند مو له غضب نه راته ډک کړی څه شوي انا جانې موږ ته منې څه کړي زویه تا نه ښه یم ګرانه که ما دلته نه غواړې انا جانې اجازه راکړه چې پلار ته مې ورشم ګوره جانه ماشوم دې م خفه کړ ما خو تا ته هېڅ هم نه دي ویلي ګرانه نیکه ته دې په غوسه یم بس همدومره تل همداسې وي زه لکه چې ډېر خوشحاله یم مور مې نشته پلار مې نشته هېڅوک هم نه لرم نور یې نشو زغملی زر دې کور ته راشه زوی دې درپسې ډېرې بدې ورځې کوي درملنه دې نه ده خلاصه شوې نور نو څومره دوام کوي نور به نو څومره دوام وکړي نور مې له وسې پوره نه ده بې حوصلې شوې یم لاړ دې پوی راز په کراره نه پرېږدي ستړې شوې یم ژوند مې تریخ شوی دی زه نور د هر څه نشم زغملی لورې سینانه که چمتو یې چې لاړ شو زه وروسته درته ټلیفون کوم لورې ګوره چې څه درته وایم یو وارې به ډاکټر ته ورشو ډېره وېرېږم چې ټپ دې میکروبي نه شي پوی راځه ته څوک یې پالندویه یې هو که نه ځکه څوک چې د طب له پوهنځي نه فارغېږي که نه باید د زړه د مغزو په اړه د هر څه په اړه پوهه ولري همداسې نه ده که کوم څوک واوري نو وایي به چې دی بایپاس عملیات کوي خو په اصل کې یو بنداژ بدلوي توبه دا دی پیل شو بلې زوی جانه زه تا باندې ګران یم همداسې نه ده هو لږ را باندې ګرانې زوی جانه ولې دې دا پوښتنه وکړه پلاره لکه جانا مې لیونۍ شوې ده بیا څه شوي دي مور ته مې ټلیفون کړی مور ته دې ټلیفون کړی ښه نو په دې کې څه خبره ده ورته ویل چې بېرته زر راشه زه یې نور نشم زغملی زوی جانه ته په دې خبرو ځان مه ډنګروه نیکه دې په عذابوي هغه حسن هم لیونی شوی دی داسې هېڅ کومه خبره نشته پلاره زه رښتیا په تا باندې لږ ګران یم زویه ته مې د سړک په سر موندلی نو ځکه لږ را باندې ګران یې زما هم زړه نه کېږي خو چاره نه لرم بس لږ غوندې را باندې ګران یې نور نه څه وکړم ډېر نه یې ګران دروغجنه ډېر وران یې وکه مزافره خپله پوهېږي چې څه وکړي ټول یې ووژنه او وروسته یې په چټلیو کې واچوه نه کوزېږې بهري بابا